منظور پښتين د انګلستان پر وړاندې د افغانستان د بریا مبارکي ویله. سلام، وخت مو پخیر. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتين په چیمپئنز ټرافي سیالیو کې د انګلستان لوبډلې ته د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لخوا د تاریخي ماتې مبارکي ویله. نوموړي پر ټولنیزو شبکو په خپلو رسمي ادرسونو لیکلي د انګلستان پر خلاف د اتلانو بریا دې ټولو ته نیکمرغه وي. له بلې خوا محسن داوړ کرکټ ملي لوبډلې ته ستاسو بریاوې افغانانو ته خوښي او ویاړ وربخي. د ملي جمهوریت غورځنګ مشر محسن داوړ په چیمپئنز ټرافي سیالیو کې د انګلستان پر وړاندې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د بریا مبارکي ویلې او دغه بریا یې هیښوونکې بللې ده. ښاغلي داوړ کرکټ ملي لوبډلې ته په خطاب کې لیکلي ستاسو بریا د ډیرو افغانانو ته خوښي او ویاړ وربخي. دوستانو، دا او د نورو چمتو کلي خبرونه تر بیا مو په لاس سپارم. فیچر